د طالبانو دفاع وزیر وایي ایران برید وکړو موږ غبرګون وښودو. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د داسې نورو تازه پر وخت دقیقو خبرونو او مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد له ایران سره وروستیو سرحدي شخړو ته په اشارې سره ادعا وکړه چې طالب ځواکونو برید نه دی پیل کړی، بلکې د ایراني پولیساتو لخوا د 4 ورځو بریدونو په غبرګون کې اړ شوي دي. تېره شپه د طالبانو د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد له اتلو تلویزیون سره په ځانګړې مرکه کې راڅرګند شو د بېلابېلو موضوعاتو په اړه یې پوښتنې ځواب کړي او د نورو مسایلو ترڅنګ یې له ایران سره د وروستیو سرحدي جګړو یادونه وکړه. هغه دې ته په اشارې سره چې طالبان له ګاونډیو هیوادونو سره د جګړې او لانجې هدف او منزل نه لري زیاته کړه چې لومړی د ایران پولیساتو ځواکونو د 4 ورځو لپاره د توپخانې په وسیله پر طالبانو برید وکړ او طالب ځواکونو یې مجبوره کړل چې د دې بریدونو پر وړاندې غبرګون وښایي. د ایران او افغانستان ترمنځ د سرحدي نښتو په ترڅ کې 2 ایراني پولیساتو او یوه طالب وسلوال خپل ژوند له لاسه ورکړ، خو دواړه لورو دا جګړه یوازې یوه غلطه فهمي وبلله او اعلان یې وکړو چې راتلونکو ورځو کې به وضعیت عادي حالات ته راوګرځي. محمد یعقوب مجاهد په دې تلویزیوني مرکه کې زیاته کړه چې په ډیرو مواردو کې کره معلومات او شواهد شته چې طالبان په پوځي جګړو کې ښکېل شوي دي. نوموړي د ایران، پاکستان او نورو هیوادونو یادونه وکړله او زیاته کړه چې کله ناکله په سرحدي نښتو کې ملکي افغانان وژل کیږي. هغه په دې برخه کې له ایران سره وروستیو سرحدي شخړو ته په مستقیمه توګه اشاره وکړه او زیاته یې کړه هغه ستونزه چې له ایران سره رامنځته شوه دا و چې له 4 ورځو راهیسې ما داسې راپورونه ترلاسه کړل چې ایرانیان دا توپونو او هوانونو ډزې کوي. ما ورته وویل چې دا کار مه کوئ، دا زموږ په ګټه نه دی او بیا موږ باید ځواب ووایو او د خپلې خاورې دفاع وکړو. موږ به خپل حق نه پرېږدو مګر موږ به په هیڅ چا برید ونه کړو. ایراني چارواکو د جګړې له لومړیو ساعتونو څخه د عملیاتو د پیل پړه پر وسلوالو طالبانو واچوله. د امنیه قومندانۍ د مرستیال سردار قاسم رضایي د دې پیښې د څرنګوالي په اړه ویل د افغان لوري طالب وسلوالو د نړیوالو قوانینو ښه ګاونډیتوب په پام کې نیولو پرته د زابل د سرحدي لیوا په ساسولۍ پوسته ډزې پیل کړې، هغه سیمه چې هر ډول وسلې لري. مجاهد له اتلو نیوز سره په مرکه کې د طالبانو له حکومت سره د نړیوال ټولنې د ستونزو په اړه هم ویل چې د نړیوال ټولنې ځینې غوښتنې د اسلامي شریعت او افغاني کلتور خلاف دي چې د سرپرست حکومت لپاره د منلو وړ نه دي.